نشتا او په ټوکو کې بنګړي په ټیل ناټیل کې منګي مات کی دا ټول جنکې خدي ګزموزي پکې نشتا مننه جی په ټوکو کې بنګړي په ټیل ناټیل کې منګي مات کی دا ټول جنکې خدي ګزموزي پکې نشتا او کلتور د پښتنو لغرونو هم کډه پسر شو سپلای سو چې نغمه چرته د دروزي پکې نشتا او بل شعر دی چې سپوږمۍ به د دویمې شپې کږنه رهی پرۍ وي ښایست جانان ستا د یوې روزي پکې نشتا او د زړه بورجل مې ستا په زړه مینه اډانه دی جانانه که یې ګورې نوي نوزي پکې نشتا او دغسې یو دوه زنانه زموږ په کور طرف ته محله ده په هغې کې روانې وي هغه یوې د چا ذکر وکړو بلې ورته وي زه خوارې وي هغه څه ښځونک دی ما یې ګوره دا ښځونک څومره ښکلې ټکې دی او زموږ په شاعرۍ کې نشته او بیا دغه احساس مو چې د پښتو نه دا ټکې ورک نه شي چې کور ته لاړم ما پې دوه غزلونه ولیکل دغه یو غزل یو شعر چې درنه مینه سپکوي ښکلی مې سپک نه لګي چې درنه مینه سپکوي ښکلی مې سپک نه لګي هر څه مې لګي خو اشنا مې ښځونک نه لګي او د هغې خو تاسو ته مه وایي چې یو شعر ویمه نور غزل نه ویمه خو بهرحال دغه بل غزل څلور شعرونه چې ځواني دې هسې هم د ډکه پکه ښځونکه دا تنګې جامې مه کوه هلکه ښځونکه او په لاس کې تور بنګړی لري په غاړه کې زنځیر د زلفو نه دې جوړه کړه بیچکه ښځونکه په لاس کې تور بنګړی لري په غاړه کې زنځیر د زلفو نه دې جوړه کړه بیچکه ښځونکه او بل شعر دی چې د مخ نه دې ایستلي دي په تار باندې ویښته د مخ نه دې ایستلي دي په تار باندې ویښته میکپ دې مشاهده کړه بې نمکه ښځونکه او صادق وایي د دې دا ړومبۍ مصره به رباني صاحب ته ډالۍ کړمه چې صادق وایي شډل بډل پښتون نه به دې زار کړم نامه د پښتنو دې کړله سپکه ښځونکه یو دوه قطعې چې دا راته ووایه د کوم ځای او څنګه راغلې ته دومره ښکلی چې تا خو ځان له یار کې سړی او ستا نه به ډېر ښکلی بل څوک راځي زمونږ کلي ته یوې له نه چې ډېرو شپو له د ایثار کې سړی او بله قطعه ده چې په تیښته باندې نه کېږي مین له غاړه ورکه جانانه محبت ګورې د نرو خلکو کار دی او په مینه به درګورم په مینه به راګورې قچر قچر کتل خو د قچرو خلکو کار دی په تیښته باندې نه کېږي مین له غاړه ورکه جانانه محبت ګورې د نرو خلکو کار دی او په مینه به درګورم په مینه به راګورې قچر قچر کتل خو د قچرو خلکو کار دی زمونږ ډېر ګران کشر چې ډېر په ښه انداز کې د سټیج نظامت وکړو مدثر جهان هغه خو هغه نظم یاد کړو خو زه وایم په یو غزل به جهان صاحب یو غزل به ووایم نظم صحیح دی جی هغه دغه غزل به ووایي جی زه یو نظم درته وایم داسې د مورا نظم دی او اوس خو تخبې او جلاله ماشاءالله بس دا به وایي چې یو ښار دی یو کلی دی زمونږ د تخبې دا هوټلې به تاسو لیدلي د دې یوه خاکه ده او زما د نظمونو هغه نومونه هم داسې چې هغه بل څوک نشي کېښودی ما ایښي او په اول کې سړی بل طرف ته ګوزي د نظم سرخط یا عنوان دی پرتوغاښ د شپې 11 بجې خواله غلې غلې راغله ما ورته وکتل او ځان مې پنانګاره کړلو ولې چې 10 روپۍ مې جیب کې اډو ماتې نه وي خو دا د زړه نه ډېره تنګه و نږدې شوه راته زه د میز یو طرف ته ناست وم اخبار مې کتو دا د میز بل طرف ته راغله او کږه ودرېده ما د اخبار د پاڼې لاندې ورته بیا وکتل رنګ یې وهلی و بې دمه ښکارېده غریبه
په سرکو شونډو یې وسې رپندی راغلی لکه چې پاڼې د ګلاب د هوا مخکې رپي. زه د ډېر وخت نه دا سپېره ښکلې جینۍ پیژنم چې 10 روپۍ واخلي سړي له پرتوغاښ ورکوي. زړه مې ډېر کلک که چې په دې څه غم غرض ونه کم، ځکه مې سترګې د اخبار په پاڼه خښې کړلې. د ځان سره مې وویل څو به وي ولاړه راته، آخر به ستړي شي او دا به پستنه لګي. ټوله غوږ شوله چې زه به څه جواب ورکوم. ما ورته وویل نادانې یې ورکوټې جینۍ، تا ته ښه پته ده چې شوق د پرتوغاښ نه لرم، خو چې د شپې 11-12 بجې تا ته ګورم، ستا بېوسۍ ته ګورم، ستا د زړه درزا ته ګورم، ستا د دې وچو سرکو شونډو په خاطر مې قسم. زما د زړه درزا ګوګل کې زلزله راولي، ستا بېوسي که د دې خپل قام بېحسي وژاړم چې د زردار ښه پېغله لور کلب کې ډانسونه کوي، په موسیقۍ او په شرابو شوګیره تېروي، د بوای فرینډ سره په ډېره مینه شپه تېروي، خو د غریب لور چې ورکوټې وي لا پېغله نه وي، هغه په نیمه شپه هوټل کې پرتوغاښ خرڅوي او بیا نغله د پرتوغاښې په سکونډارو کې وړي چې پېغلتوب ناګاهو پې پېغلتوب راولي. دغه احساس مې لکه اور په تن بدن چوکه شي، د بغاوت لمبه مې پورته ککرۍ نه وځي، خو ځان له سوځم والله چې هېڅ کولی نه شم. د قام زلمي مې په شاروخ او په قطرین مړه دي چې کوم ژوندي دي د کرکټ نشه په سر کې لري. دوی د سپېڅلي بغاوت له خونده څه خبر دي؟ یوازې زه د هغه خلکو علاج څنګه وکم چې ټول وطن د خپل پلار نیکه دوتر ګڼلی، چې د انسانیت پورې ټټوبې کوي، چې د بېوسو په غربت پورې ټټوبې کوي. دومره به وکم چې دا خپله عیسه اور وجنما، که ماتې نه وي په هوټل کې سلګونی ماتوم. زما غریبې په ما ګرانې خو ارزانې لورې، زما غریبې په ما ګرانې خو ارزانې لورې، ستا نه په 10 روپۍ نن بیا یو پرتوغاښ اخلمه.